ورګه دا جي هغه شیراز ټیکسي والا ته مې رنګ کړی دی هغه چېرته سورلی وړې د غریب وي راځمه پوخ علاج دله کوم هسپتال ته دې بوځمه بچی اوس مې د کلي ډاکټر له بوځه چې اوس یو ستړی هله ووایي چې ګزاره مې وشي بیا دې خیر د سبا مې غټ هسپتال ته بوځه که نه دا جي داسې کار دی چې ګوره دا ډاکټران صرف ستنې دله وایي او دا ستنې سړی خرابوي ټیک ته یو کار پیدا به درکړي لکه شان نشی پکې ټیک په شي خو د هغې نه بعد ستنې ښه شی نه دی دا د وجود کې کار را پیدا کوي که نه خرابوي دی که نه ومنه هسپتال ته دې بوځم سم علاج دله کوم وای زویا په دې زړه مې ډېر خراب درد دی دا څنګه شیراز د ګاډي والا شو ټیکسي والا شو شا به زر که ګوره ډېر زیات تنګ یم دا جي اوس به مې بل څوک را روان کړو خو شیراز ښه سړی دی یو خو ګزاره هم ډېره کوي او بله پکې دا خبره چې ډاکټرانو سره تعلق دی که نه هر څوک پېژني ورګه لږ صبر وکړه السلام علیکم کاکا وعلیکم سلام بچی خیر علي کښېنه کاکا څنګه یې څه ګزاره دې نه ده شوې ګزاره مې کړې ده ها ته خو بیماره مې خو یو خبره مې ورته کوله او که خفه کېږې نه وراره مې بیمار دی 1000 روپۍ مې پکار دي کور کې لږه ایمرجنسي ده بچی خفه کېږه مه ما سره خو نشته دی خو دې زوی ته مې ووایه تا مې دله درکړي یاره اشنا داسې کار دی 1000 روپۍ اساني زه به یې دله درکړم زما خو پخپله هم دا پلار بیمار دی خو ستا د وراره خو په 1000 روپۍ کار کېږي نه ډاکټر خو چې نن سبا 100,000 کې نه روسي نو پرېږدي خو دې نه یاره روجان الله دې سره ښه وکړي خو زه بهرحال ته مالې دا 1000 روپۍ راکړه زه به ورسره سلب جاب وکړم د جي کې ایم هسپتال پورې بیا بوځم نو چېرته سرکاري ډریپ مریپ په ورته وښیي جو خېټه خرابه شوې ده داسې کار دی وروره چې نن سبا دې چا له قرض ورکړه که نه نو قرض به ښه په خوشحالۍ ورکړي خو چې بیا تې الې نو لکه دښمني چې ورسره کوې نو ښه په خوشحالۍ به پیسې درکړم او ښه په خوشحالۍ به یې واپس راکړې صحیح ده چې بیا مې پکې نه کړې نه وروره دا سوی ته به ما سره نیکي کې او لانجې توبه وباسه انشاءالله سبا بله ورځ چې زه د هسپتاله را واپس شم پهله به زه تاله ستا خپل زرګیز در کوم په حکم د خدای ښه ټینشن مه له ښه زه ټیک ته وروره خو ګوره د ثواب په نیت یې در کومه چې سهار نه مې په عذاب نه کړې دا در ویل روکې دا 1000 روپۍ ځه خیر هلکه شیرازیه تا چې ما نه یو میاشت مخکې 1000 روپۍ اخیستې وې وی وراره مې بیمار دی هسپتال ته یې بوځم هغه وراره خو به دې مزده وادي نو ته هغه پیسې اړوله کې ګرځي نه وې سبا نه بل سبا بیا درکړم اوس یې راکړه که نه هلکه عجیبه کار دی یار 1000 روپۍ کې دي مړه ایله یوه میاشت شوله او دا ښه دی چې چېرته لږ نیمې مې د نه نه دي غوښتې کېني دا تا خو پې زموږ نه جامې ایستې وې دا مړه ته پرېږده یار دا ته عجیبه کار کې ګوره روکې سوال درته کوم مینت درته کوم اوس زما هم په کار دي که نه ښه په خوشحالۍ مې در کړې وي احسان مې سره کړی ښه نیکي مې سره کړې ده ته اوس ما له خپل زرګیز ولې نه راکې صحیح ده لکه زه مړه خو 1000 روپۍ ټیک دي که نه یار سبا بله ورځ به درله درکړم ځه مړه مه خوره ځان له دې مړه خلاص کړم مړه در به کړم ځه عجیبه کار دی یار دا د نیکۍ انجام دی یار مونږ خو نیکي د ښو دپاره وکړو خپلو پیسو کې بیا سوالونه کوو څوک یې نه راکوي یار یارو کې تا خو زما ډوچ او مړه هغه 1000 روپۍ راکې او که نه 3 میاشتې شوې بیا سبا به یې درکړم دغه سبا هم 3 میاشتې برابر شوې مړه خدای خاطر وکړه ته څه کې ساله به باندې څوک اعتبار نه کوي وایي مه وچغې مړه مه وچغې ټول ملک ته را باندې خبر که سړیه 1000 روپۍ دې راله راکړي دي عجیبه کار کوې دا تا خو د ځان سم کلنډر ساز کړی ده ګنټه په ګنټه ورځ په ورځ تا ته یاد دي پرېږده سړیه دا داسې کار څوک کوي در به کړم د زه نه تښتېدلی یم چېرته تللی یم کلې مې پرېښی دی پرېږده مړه یاره خو بس څه به ووایم نو هېڅ به هم درته نه وایم نو ته بس ووایې په ایمان چې قرضدار مې نه وې وجلې مې خو که ومې وجې هغه 1000 روپۍ هم زما ختمېږي ګوره ښه په مینت او په زارۍ او په سوال یې درته ویمه چې دغه 1000 روپۍ زما په کار دي تا له چې مالته درغې ته لکه د مړو کېناستې داسې وراره مې بیمار دی زما را باندې زړه خوږ شو نو ما تا له 1000 روپۍ درکړې نو ته بیا اوس نه راکې دې کې جنګ سي قسم په خدای چې دا ټول لکړي ښه که را باندې راټولومه ما خو را باندې پرده چوله ما به درته زه هم پرېښوده ما یې پرېږده خو داسې خبره خو نه ده زه لکه زه ته در به یې کړمه مړه څه تختم نه موږ د خلکو نه ډکونه لاندې کړي چا خبره دا نه دي ویلي چې مړ به دې کړم دا به ورته په زر باندې مړي کې پرېږده یا لکه ته خو ډېر عجیبه سړی مړه ته خو بدماش یې زه خلکو نه یې لکونه مو خوړل ما نه یې زرګیزه مو خوړو ته بیا په قبر کې څه کوې په آخرت کې به څه کوې ته موږ ته وایې چې ما ته یې روبخه څه او یا به یې ته خلکه ته روبخي ظالمه را د خلکو د خوارۍ مزدورۍ پیسې دي او داسې خوړلې پرې واچوه چې لکونه مې د خلکو نه خوړلي ما له زرګیز راورسوه مړه سبا به یې نه خامخا حالم او که نه ګوره بیا به خفه نه السلام علیکم روکې زما د هغه 1000 روپو یو کال شو
نیکي مې د سره کړې نیکي بدې ته یې ماړه وه هغه زما زرګیز راکه زما ورته ډېر زیات ضرورت دی بس ریکه باقي مړه مه مې کړوه که نه په بدماشۍ نه په مینت یې نه غواړم هغه زما زرګیز راکه او یا د خدای مسلمانه تا نه لا هیر نه دی هغه زرګیز پوره یو کال یې وشو یو کال ستا منم یار عجیبه ځواني دا تا به هېر کړي خو ما نه دي هېر کړي زما د مزدورۍ پیسې وې د الله بنده بس یې ریکه نور مې مه کړه هغه زرګیز مې راکه ښه صحیح ده مړه ځه صحیح ده ځه چې دومره محنتونه راته کوې که نه او خوله راته پرچي پرچي کې بس سبا بله ورځ بیداردار کړم انشاءالله بېغمه شه ښه دا جي دغه غوا تې بوزم دا پرېږده مې نه دوم دغه غوا ده بچې په 1000 روپۍ کې ته اوس غوا بوځي دا جیړې راله چولې دي په 1000 روپو کې تې بوزم او خرڅوم او داسې کار وکړم 1000 روپۍ به تې زه والم او باقي به هغه لږې لږې ورلېږم چې دا اړه ولې وچوم پرې چې په بچو خوراکو کې سړی راته ډېر شوم پړق ښکارېده راځه